سینوها د فرعون د ځانګړي طبیب یادښتونه له میلاد څخه 1450 کاله وړاندې. اتم څپرکی. زه د بېوزلو ډاکټر شوم. یو ورځ په خپل کتنځي کې د ناروغانو په تمه وم، ګورم چې د دربار یو ساتونکی راننوته. ویې پوښتل سینوها څوک دی؟ ورته ومې ویل زه یم. هغه وویل پاتور احضار کړی یې. ومې پوښتل پاتور چیرته دی؟ ځواب یې راکړ چې هغه په سلطنتي ماڼۍ کې ستا په تمه دی. پوښتنه مې ترې وکړه آیا نه پوهېږې له ما سره څه کار لري؟ ویې ویل فکر کوم د پخواني فرعون د جنازې په هکله به وي. زه پاڅېدم، دربار ته لاړم او پاتور مې پیدا کړ. هغه وویل سینوها ته پوهېږې موږ وروستي کسان وو چې فرعون مو معالجه کړ، له همدې امله باید د هغه د جنازې مومیایي کول زموږ تر څارنې لاندې وشي. ما ورته وویل ولې اوس دغه امر موږ ته کوي؟ ځکه چې که تېروتنه ونه کړم نو له یوې مودې راهیسې نور کسان په دې کار بوخت دي. پاتور وویل د مومیایي کولو په دستورو کې زموږ شتون تشریفاتي اړخ لري او له دې امله چې زه په دې کار کې برخه نشم اخیستلی دغه چاره تا ته سپارم. ومې ویل اوس باید څه وکړم؟ پاتور وویل ته باید اوس د دارالممات ته لاړ شي او غوره دا ده چې خپل خواړه او جامې له ځان سره یوسې، ځکه چې هلته به 15 ورځې ایسار شي او په دې موده کې به ته د فرعون د مومیایي کولو د وروستي پړاو څارونکی وي. ومې ویل خپل مریی هم له ځان سره بوزم که نه؟ وی ویل غوره ده چې د مریی له بیولو ډډه وکړي، ځکه چې هغه ستا په شان ډاکټر نه دی او په دارالممات کې د ځینو شیانو د کتلو له امله به حیران شي. زه چې ډاکټر یم تر هغه وخته مې فکر کاوه چې د مرګ په هکله چې کوم شی د کتلو وي هغه مې لیدلی دي. فکر مې کاوه چې داسې شی به نه وي چې له مرګ سره تړاو ولري او ما له نږدې نه وي لیدلی. د دغه کتاب په سریزه کې مې وویل چې موږ مصري ډاکټران د جنازو مومیایي کول د طبي علومو برخه نه بولو، ځکه چې دغه کار هغه عمل دی چې تخصص نه درلودونکی یې هم کولی شي. خو کله چې دارالممات ته لاړم پوه شوم چې سخته تېروتنه مې کوله او زما تېروتنه له دې امله وه چې د ټولو مصري طبیبانو په شان ما هم تخصص په هغو کسانو پورې اړوند باله چې د دارالحیات له پوهنځي خلاص شوي وي. موږ طبیبان له ډېرې ځانښودنې څخه فکر کوو چې د متخصص کېدا یوازینۍ لاره دا ده چې انسان د طب ښوونځي ټول پړاوونه په دارالحیات کې بشپړ کړي او که څوک دغه ښوونځی بشپړ نه کړي متخصص نشي جوړېدی. خو کله چې دارالممات ته ولاړم ومې لیدل چې هلته داسې کارګران هم شته چې کله هم دارالحیات ته تللي نه وو، خو د بدن د غړیو د اناټومي په برخه کې د هغوی تخصص له ما څخه چې یو ډاکټر یم ډیر دی. له دې امله چې د دغه کتاب لیکوال سینوها په یو راتلونکي فصل کې په دارالممات کې په تفصیل سره د خپلو 2 تنو خپلوانو د مومیایي کولو په هکله توضیحات ورکړي، دلته نه وایي چې د فرعون مړی یې څنګه مومیایي کړ. په کلي توګه د لومړۍ درجې مومیایي کول د فرعون د سترو معبدونو د مشرانو او بډایو کسانو لپاره ځانګړی شوي ول او په دې ډول ترسره کېدل چې لومړی به یې د مړي په خېټه، ټټر او جمجمې کې چې هر څه ول هغه به یې رایستل او د سترګو ګاټې به یې هم رایستل. مړی به یې 40 ورځو پورې د مالګې په غلیظو اوبو کې ښودل. له دې وروسته چې مړی یې له مالګو بهر کړ د سترګو او بدن سوری به یې له ډایسودیم هایدروډ کاربونیت څخه چې په یوناني ژبې کې نیوترون بولي ډکول. د اوسنۍ زمانې مومیایي کوونکي لکه چې د کتاب اصلي ژباړونکي پخوا د فرانسې چاپ ګریر معالجه کولو مجلې کې لوستي دي باوري دی چې مصري مومیایي کارانو پر نیوترون د کونزلي او کرچک تیل چې لاتین نوم یې کانیوس ریشن زید او ترکان یې خروع بولي ورګډول. بیا به یې مړی په یو ګرمې ټوټې کې خو چې رطوبت یې کم شي او له هغه وروسته یې په پلنو پټیو چې قیر به پرې ایښودل شوی و د مړي ټول بدن وپوښه. دغه پټۍ به څو ځله پر مړي راتاو شوه او د فرعون شتمنو ملایانو پر مړیو یې 8 ځله دغه پټۍ تاوولې. بیا به یې مړی له دارالممات څخه بهر کړ او د ښخولو لپاره به یې هدیرې ته انتقال کړ. ژباړونکی خپل کتنځي ته له ستنېدا وروسته مې څو ورځې ځان پاکاوه چې دارالممات بویونه له ځانه پاک کړم. دا ځل ناروغانو هم ماته مراجعه کوله او د بېلابېلو دردونو د معالجې لپاره یې د درملو غوښتنه کوله.
زه ډیر ژر په طبس کې د بېوزلو او خوارانو په منځ کې مشهور شوم. دا هم له دې امله و چې هر څه به دوی د فیس په توګه راکول، منل به مې او د سلطنتي ډاکټرانو په شان کبرجن نه وم چې ووایم زما فیس سپین او سره دي. د شپې مهال به له دې امله چې زړه مې د ځوانۍ تودوخه درلوده ساقي خانې ته تلم. هلته مې له خپل ملګري توتمس سره شراب څښل او هغه به بیا د روانو حالاتو په هکله راسره خبرې کولې. د مصر فرعون دریم آمونهوتپ چې ما یې د مړي په مومیایي کولو څارنه کوله، هرم نه درلود چې هغه پکې ښخ کړي او فرعون یې په یو عادي قبر کې ښخ کړ. له هغه وروسته چې فرعون ښخ شو، زوی یې د ولیعهد په ګدۍ کېناست او ویې ویل نیت لري چې لومړی خپلو خدایانو ته ځان پاک کړه او سوچه کړي او له هغه وروسته په رسمي بڼه د مصر فرعون شي. تر هغه وخته چې ولیعهد پاک او سوچه شي، مور یې پر زنې ږیره کېښوده او د زمري لکۍ یې په شا وټومبله چې په لاره بتلله، هغه به یې تر ملا تاو کړه. د باچاهۍ په ګدۍ به کېناسته او د زوی په ځای یې د هیواد اداره کول پیل کړل. د ولیعهد مور چې لومړنی کار وکړ دا و چې لوی قاضي یې له خپلې دندې لرې کړ او د هغه پر ځای عامي چې مخکې مې وویل د اتون د معبد کاهن و، د قاضي په توګه وټاکه. عامي د قاضي په ځای او د مصر د قوانینو د ټولګي یعنی د 40 چرمي تومارونو پر وړاندې کېناست او په قضاوت بوخت شو. د دې پیښې له امله خلکو عجیب او غریب خوبونه وکتل او غیر عادي بادونه راوالوتل. 2 ورځې په طبس کې باران ورید او دغه باران د هغو غنمو یوه برخه ورسته کړه چې د نیل پر غاړه ډیری شوي ول. خو چا د دغو پیښو له امله تعجب ونه کړ، ځکه چې تل داسې کېدل او کله چې به د معبد کاهنین په قهر شول، دغه ډول پیښې به وشوي. دا ځل هم د آمون د معبد کاهنین له دې امله په قهر شوي ول چې یو نومورکی سړی یعنی عامي د ستر قاضي په توګه ټاکل شوی و. له دې سره چې د آمون د معبد کاهنین غوسه ول، خو عسکرو د خوراک او څښاک له پلوه کومه ستونزه نه درلوده او تنخواګانې په خپل وخت ورکول کېدې. کومه خاصه ستونزه پیښه نه شوه. ټول پاچاهان د مصر د فرعون له مرګه خواشیني شول او له ګاونډیو هیوادونو څخه د پخې شوي خټې لیکل شوي لوحې چې د خواشینۍ کلمې پرې لیکل شوې وې مصر ته راواستول شوې او د میتاني پاچا خپله 6 کلنه لور راولېږله چې د مصر د ولیعهد یعنی د نوي فرعون خور شي. د میتاني هیواد د منځني ختیځ کې د پخوانۍ نړۍ تر ټولو لرغونی هیواد و. لرغونپوهان وایي د میتاني هیواد د دجلې او فرات سیندونو په سرچینې کې په برنۍ برخه کې پروت و. د میتاني پاچاهانو ځینې وخت خپل هیواد لویدیځ پلوه د مدیترانې سمندرګي تر سواحلو پورې پراخاوه او د دواب هیواد چې په متن کې لولی بین النهرین دی چې د فرات او دجلې 2 سیندونه هلته روان ول او دي. د میتاني هیواد په سوریې کې د یو له سمندر سره نږدې پروت دی. سوریه او شمالي هیوادونه بیلوي. هغه کاروانونه چې د دواب په نوم هیواد څخه راځي له میتاني تیریږي او سمندر ته رسیږي. هره شپه به ما او توتمس په ساقي خانه کې همدا خبرې کولې. کله به د توتمس په بلنه د عیاشۍ مرکزونو ته تللو او ما به هلته د نجونو د نڅا سیل کاوه، خو د هغوی له نڅا مې خوند نه اخیست. له هغې وروسته چې ما نفر په دارالحیات کې کتلې وه، بلې هیڅ یوې ښځې زما پام ځان ته نشو جلبولی. ښایسته ښځه هم د خوندورو خوړو په شان ده. کله چې انسان خوندور خواړه وخوري، بېمزې خواړه خوند نه ورکوي. که څه هم نفر زما خور نه شوه، خو دا چې زما خور شوې نه وه، ډیر مې د هغې ارمان کاوه. د شپې به چې کله کور ته راغلم، د شرابو په څښاک کې د افراط له امله به ډیر ژر ویده شوم او سهار به چې له خوبه راپاڅېدم، مستي به مې له اروا څخه کډه کړې وه. په یوې سترګې ړوند مریې کاپتاب به مې په لاس اوبه اچولې او تروه کبان به یې راباندې وخوړل. له دې وروسته چې د تروو کبانو او ډوډۍ څو مړۍ به مې وکړې، د خوب له کوټې به خپل کتنځي ته تلم او بېوزلو به د خپلو دردونو د معالجې لپاره ماته مراجعه کوله. د ځینو ښځو زامن به دومره کمزوري ول چې ما به خپل مریې واستاوه چې د هغو لپاره میوه او غوښه واخلي. که مې دغه بېځایه لګښتونه نه وای کړي، شتمن شوی به وای، خو چې هر څه به مې ترلاسه کړل، یا به مې پر شرابو او عیاشۍ په کورونو کې لګول او یا به مې له بېوزلو سره مرسته کوله. یوه ورځ توتمس زما کتنځي ته راغی او ویې ویل: سینوهه، نن د یو شتمن سړي په کور کې جشن دی.
څو تنو هنرمندانو ته یې بلنه ورکړې چې هلته ولاړ شي، او کله چې ما ته بلنه راکړه ما ورته وویل زه به له سینوهه سره یو ځای په دغه جشن کې ګډون کوم. پوښتنه مې ترې وکړه چې دغه کس چې میلمستیا ورکوي څوک دی؟ ځواب یې راکړ هغه یوه ښځه ده، خو ډېره شتمنه ښځه ده چې د سرو کړۍ د مسو د کړیو په شان خرڅوي. د طلا او مسو کړۍ د اوسنیو پیسو په شان د راکړې ورکړې وسایل ول. دواړو ځانونه پاک کړل. ما او هغه په ځان عطرونه ووهل او د هغه کور په لور روان شو چې توتمیس ویلي وه. لا کور ته نه ورسېدلي چې د موسیقۍ غږ اورېدل کېده او د عطرو بوی پوزه وتخنوله. کله چې کور ته ورسېدو یوه پراخ هال ته ننوتو او ومې لیدل چې هلته د طبس تر ټولو ښکلې ښځې راټولې شوې وې. ځینې پکې له میړونو سره وې او ځینې کونډې وې، خو ځوانان او بوډاګان هم ول. او د هال پر سر د مراد ورکولو خدای انځور شوی و چې سر یې د پیشو په شان دی. ځینو ښځو چې هیله یې کوله بډای خاوندان ور په برخه شي د شرابو جام به یې پورته کړ، د نوموړي خدای په لور به یې اشاره وکړه او څښل به یې. په حال کې موریان د شرابو له ډکو سراهیانو سره ګرځېدل او شراب به یې په جامونو کې اچول. پر ځمکه دومره ګلان اچول شوي ول چې د کوټې غولی نه لیدل کېده. توتمیس وویل وګوره آیا چیرته او په یو وخت کې دې دومره ښکلي کتلي وي؟ ومې ویل نه. توتمیس وویل ته سره او سپین ترلاسه کولی شي او خور هم نه لري، نو په دغو کې یوه ښځه خپله خور کړه. ناڅاپه د حال له منځه یوه ښځه راتېره شوه او زما پر لور راغله. څنګه یې چې سترګې پر ما ولګېدې زړه مې په درزا شو. ومې ویل توتمیس زه فکر کوم چې خدایان هم پر دې ښځې مینان دي. وګوره څنګه په لاره ځي او وګوره څومره ښکلې سترګې او خوله لري. زه حیران په دې شوم چې له دې سره چې دغه ښځه تر ټولو ښکلې ده، خو نارینه پرې چاپېر شوي نه دي. توتمیس وویل دغه ښځه د دې کور میرمنه ده او دغه جشن یې د هغه خدای په ویاړ برابر کړی چې مراد ورکوي چې په دې توګه هغه ښځې چې میړونه نه لري او وکړای شي په دې جشن کې له خدایه وغواړي چې هغوی ته میړونه ورکړي، او هغه چې میړونه لري هیله وکړي چې شتمن میړونه ور په برخه کړي. ومې ویل ما دغه ښځه لیدلې ده او هغه پیژنم، آیا دا نفر نه ده؟ توتمیس وویل هو. ومې ویل کله چې په دارالحیات کې وم یو ځل دغه ښځه هلته راغله او له ما سره یې خبرې وکړې. نفر ما ته نږدې شوه او دواړو ته مسکی شوه. ما په حیرانۍ سره کتل چې څنګه د هغې خوله مسکه ده، خو سترګې یې نه خاندي. نفر خپل لاس د توتمیس په لاس کېښود او د کوټې یو دیوال ته اشاره وکړه. ویې ویل زه له تا څخه ډېره خوشحاله یم چې دغه انځور دې ایستلی دی. آیا ستا اجوره یې درکړه؟ توتمیس وویل هو، ما خپل مزد ترلاسه کړ. بیا یې ما ته وکتل او زه پوه شوم چې ما نه پیژني. ځان مې ورو پیژانده. ومې ویل زه سینوهه طبیب یم. ښځې وویل زه د سینوهه په نوم یو کس پیژنم چې په دارالحیات کې سبق وایه. ومې ویل زه همغه سینوهه یم. ښځې سترګې ما ته ونیولې او ویې ویل درواغ وایې، ته سینوهه نه یې، ځکه چې سینوهه ځوان و او د هغه په مخ کې ګونځې نه وي. خو زه ګورم چې ستا د وروځو په منځ کې ګونځې شته. سینوهه ښکلې څېره درلوده، خو ستا قیافه مړاوې ښکاري. ومې ویل نفر زه هماغه سینوهه یم. که باور نه کوي زه به درته یو دلیل وړاندې کړم چې زما په هویت کې شک نه پیدا کوي، او هغه دلیل همغه ګوتمۍ ده چې په دارالحیات کې دې ماته راکړه. بیا مې هغه ګوتمۍ وروښودله چې په ګوته مې وه او ومې ویل له دې چې له ما کرکه کوي خپله ګوتمۍ بیرته واخله چې ستا یادګار له ما سره نه وي. زه ځم او هیڅکله به ستا کور ته رانشم. نفر وویل زما ګوتمۍ در سره وساته، ځکه چې دغه ګوتمۍ ستا لپاره ارزښت لري. لږ داسې کېږي چې زه چاته ډالۍ ورکړم او له دې ځایه هم مه ځه. کله چې زما میلمانه لاړل زه به له تاسو سره خبرې وکړم. په دې وخت کې ما یوه مرې ته اشاره وکړه چې زما په جام کې شراب واچوي، او هغه څه چې هغه ما ته راکړل تر ټولو خوندور شراب ول. داسې شراب چې تر اوسه مې نه و خوړلي، ځکه چې پوهېدم پر نفر ګران یم. که یې له ما کرکه کولی بیا یې ما ته نه ویل چې د جشن تر پایه د هغې په کور کې پاتې شم. ځینو میلمنو به په شرابو کې د ډېر افراط له امله کانګې کولې او بې اختیاره به شول، خو په دغه جشن کې د 2 تنو ډېر شراب ونه خوړل، یو کوربه میرمنې او بل ما چې غوښتل مې له هغې سره خبرې وکړم.
کله چې د کوټې غولی له ماتو جامونو او سراحیانو ډک شو، نارینه او ښځې داسې بېخوده شول چې نور چا خبرې نشوې کولی او نه یې څه اورېدل، او سازیانو هم ساز بند کړ. موریان راغلل چې هر یو خپل نشه بادار خپلو کورونو ته بوځي. په دې وخت کې نفر ماته راغله. زه یې له حاله بلې کوټې ته بوتلم او په خپل څنګ کې کېنولم. ما ترې پوښتنه وکړه چې دغه کور ستا دی؟ هغې وویل هو زما دی. ما وویل نو بیا خو ته ډېره شتمنه یې. ښځې وویل په طبس کې په هغو ښځو کې چې له نارینهو سره ساعتیري کوي تر ما شتمني نشته. بیا یې زما لاسونه وموښله. ویل ولې پر هغه ورځ چې ما بلنه درکړه زما کور ته رانغلې؟ ومې ویل پر هغې ورځ زه له تا وېرېدلی وم ځکه چې ماشوم وم. نفر وویل نو کله چې نارینه شوې او له ډېرو ښځو سره تم لاستې او هره شپه د عیاشۍ کورونو ته تللې؟ ومې ویل هو هره شپه د عیاشۍ کورونو ته تلم، خو تر دې شېبې له چا سره نه یم. یوه ښځه هم زما خور نه شوه. نفر وویل دروغ وایې. څنګه؟ ناممکنه ده یو سړی هره شپه د عیاشۍ کورونو ته ولاړ شي او د هغو کورونو ښځې خوندې نشي. ومې ویل هر ځل چې د دغه ډول کورونو کومو ښځه زما پر لور راتلله ته به رایاده شوې، او کله چې به ستا څېره راته په یاد شوه پوه به شوم چې نور هغه ښځه راته ارزښت نه لري. نفر وویل ته دروغ وایې، او کله چې زه ستا خور شم په دې مسئلې به پوه شم چې دروغ دي ویلي دي. ومې ویل درواغ نه وایم او هیڅکله مې درواغ نه دي ویلي. نفر وپوښتل اوس څه غواړې وکړې؟ ما ورته ویل تر اوسه مې په خدایانو عقیده نه درلوده، په خدایانو عقیده مې وهم او خیال باله. اوس ځم او په ټولو معبدونو کې شکر کوم چې خدایانو زه له تا سره یو ځای کړم. بیا قرباني کوم. له هغه وروسته عطر اخلم او ستا د کور مخه په عطرو ښکلې کړم، تر دې چې کله له کوره بهر ځې د عطرو بوی به احساس کړې، او له بوټو او ونو به ګلان وشکوم چې کله له کوره وځې ستا تر قدمونو لاندې واچوم. ښځې وویل دغه کار مه کوه ځکه چې ما ته ارزښت نه لري. زه په خپله هم عطر لرم او هم ګلان. ستا عطرو او ګلانو ته اړتیا نه لرم. که غواړې زه دې ښځه شم راځه باغ ته لاړ شو چې تا ته یوه کیسه وکړم. ما ورته وویل نفر زما ته په کار یې نه ستا کیسه. ښځې وویل که ما غواړې باید زما کیسه واورې. ښایي رضایت درکړم چې له ما سره نن شپه ساعتیري وکړې، خو غواړم له تا سره ډوډۍ وخورم. بیا باغ ته لاړو او ما چې د عکاسي ونو د ګلاب بوی احساس کړ داسې هیجاني شوم چې غوښتل مې نفر په غېږ کې ونیسم، خو هغې له ځانه لرې کړم او ویل لومړی زما کیسه واوره. د سپوږمۍ رڼا حوض روښانه کړی و. په اوبو کې ګلانو د شپې له امله خپلې خولې پټې کړې وې او د شپې مرغانو سندرې ویلې. د ښځې له امر سره سم مریې سره کړې هیلۍ او شراب راوړل او موږ خوراک او څښاک پیل کړ. هر ځل چې ما غوښتل نفر په غېږ کې ونیسم هغې به ویل صبر وکړه او لومړی زما کیسه واوره. له هغه وروسته چې زما خبره دې ومنله بیا به زه ستا خور شم. خو د ځوانۍ هیجان مجبورولم چې هغه په غېږه کې ټینګه ونیسم او د هغې کیسه په نیمایي کې پرېږدم. هغې ته مې وویل نفر آیا ممکنه ده په دې شپې کې او د سپوږمۍ په دې رڼا کې ستا خریل شوی سر ووینم؟ ښځې وویل کله چې تا موافقه وکړه چې زه به ستا خور کېږم زه به خپل ساختګي ویښتان لرې کړم او اجازه به درکړم چې ته زما خریل شوی سر لمس کړې او هغه ووینې. له دې سره چې د توضیحاتو ورکول د ژباړن له لوري ډېر ښه نه دي او لوستونکی ستړی کوي، خو باید ووایم چې 4000 کاله پخوا په مصر کې اشرافي او شتمنو میرمنو سرونه خریل او ساختګي ویښتان به یې کېښودل، او د یوې ښځې پر وړاندې د یو نارینه تر ټولو ستر بریالیتوب دا و چې وکړی شي د هغې خریل شوی سر وګوري او هغه لمس کړي. ژباړن